څنګه کولی شم د دغې ځمکې مساحت پیدا کړم؟ د مساحت د پیدا کولو لپاره له دوه طریقو څخه موږ کار اخلو. یوه کلیوالي طریقه ده، یوه انجینري طریقه ده. په کلیوالي طریقو کې داسې کېږي، مثلا زه لیکمه طول له طول سره جمع کوم، بېرته یې په دوو تقسیموم. نو داسې لیکمه 80 جمع دي 50 تقسیم په دوو، دا مساوي کېږي 110 په دوو. دا چې 110 په دوو تقسیم کړي دا 55 راځي. بیا عرض له عرض سره جمع کوئ، بیا یې په دوو تقسیموئ. 40 له 2 سره جمع کوم، بیا یې بېرته پرې تقسیموم. نو لیکم 40 جمع دي 2 تقسیم په دوو، دا د دې ځای نه مساوي کېږي دا 2 سره په تقسیم په دوو، دا به مساوي شي 2 چې په دوو تقسیم کړي نو دا به راشي 40. اوس زه راځمه 55 ضرب دي 40. 55 چې د 40 سره ضرب کړو نو دا موږ ته راکوي 2200 او 55 متره مربع. یعنې دا په کلیوالي طریقه کې شو موږ سره چې دغه ځمکه چې ده د دې مساحت چې دی موږ سره 2255. اوس راځو په انجینري طریقه کې چې په هغې کې